د خدای وبېرېږي د رحم شفقت وسیله ورشي. موږ راغلو چې زه دلته د اختر یو جوړه کالي ورسره بوټه ورسره د جامو ګنډلو پیسې ورکړم، خو زه په هغې شرمنده شوم. هغه ما هلته غلي پرېښودی چې دی په کور کې ډوډۍ نه لري، 9 تنه ماشومان د ده وږي، نو دی به په جامو څه کوي؟ جامو زه څه کوم؟ ما چې چا د لوږې مړه شوه، زه نن ما دومه ده چې در چاره یم عملیات او در چاره یم عباس ازغلم 100 روپۍ د قرآن حق دی پر ما نه لري که نه پیدا کړي. ناچا لاس رکړو دنیا کې نڅوا سورا بما کې. نور هیڅ هم نه غواړم، یو خندا وکړه، وخانده چې زړه خیر وسه، خوشحاله وسه، خوشحاله شوم، خدای مو خوشحاله کړه. د ښه دی. سلام علیکم. علیکم. څنګه یې؟ په دا 2 ورځې نه دی بچیان مې د لوږې مړه شوه. ولې؟ ګوره ساساره مې ناجوړې پرته ده، زما دې په قرآن قسم نن مې دومه ده که مې 100 روپۍ پیدا کړي. دغه مرام شفقت او دغه موسیله ده، دغه چارې کمباره ده، د دغه پولیشنې څخه زه ولاړم د چارې ماموریته پورې. کله د زوی زنا د لور زنا 100 روپۍ پر ما باندې. مسلمانان یاست باور وکړئ که په کور کې یا وړه لرم یا غوړي لرم یا روپۍ لرم، 2 کوره مې هم د غاړې دي. که دې زړه ته نه لوېږي دا اوس به دې ورولم، زه به دې په چانو وګرځوم. داسې وسیله شوه، داسې رحم شفقت شوه. موږ خدای نه لرو، موږ مسلمانان دی چې نه مو د حکومت کومک ولیدی، نه مو د تجار کومک ولیدی. دغه وسیله شوه، دغه رحم شفقت شو. دغسې مې منان راپسې دي، سیاسره مې ناجوړې پرته. پر چاره ماموریته زه تللی یم، په دا 2 ورځې پر ما باندې 100 داسې دي، د لور زنا، د زوی زنا، د مور زنا. دا وسیله شوه، دا رحم شفقت شو د خلکو. موږ خو مسلمانان یو، د دغه خاورې یو. دوی پر دا خپل چیچانو باندې قیاس وکړي چې دا سي چیچان موږ دوی ته زړه زور درکوي که نه درکوي. د چا نن ما دومه ده چې ما 100 روپۍ قرآن راته کښېده که مې 100 روپۍ پیدا کړي. که یا په کور کې یا وړه لرم یا غوړي لرم یا چای لرم. څه ضرورت لري اوس؟ دغه ته ضرورت لرم چې بچیان مې وږي دي، مریض راته پروت دی. زما دې په هغه خدای قسم ته د قرآن حق پر ما نه لرې که یا روپۍ په کور کې لرم یا وړه په کور کې لرم یا غوړي په کور کې لرم. که وسیله وکړي، یو رحم وکړي، یو شفقت وکړي، د خدای وبېرېږي. مرګ لري، درد لري، زړه ته دې نه لوېږي. در ځان ته دا زما فامیل وګوره، دا زما مېمونه چې زه په کور کې څه شي لرم. د خدای نه بېرېږي، مرګ درد نه لري، آخرت نه لري. دغه پښه درځي چې سبا به ګور ته تې وړې د ځانه سره. زه پې نه دوزه یم، زه دې زما په قرآن قسم چې ته ما ته ودرېږه چې ای استاده ته دا زما بوټ را جوړ کړه چې زه ستا سره وسیله کوم که نه کوم. نن ما دومه ده چې ما 100 روپۍ د قرآن حق ته پر ما نه لري، هغه قرآن دې په ما پسې چې که زه 100 روپۍ په کور کې لرم. دا اوښکې، دا درد دی. وام ته راسه، زه به دې ورولم دا زما فامیل ته، دا زما مېمنانو ته چې د لوږې نه مو د حکومت کومک ولیدی، نه مو د تجار کومک ولیدی، خو د خدای وبېرېږي، د قرآن وبېرېږي. موږ هم دغه مسلمانان چې چان لرو. موږ یو کاکا، موږ یو، هېڅوک دې نه کوي، موږ خو یو که نه. الله دې مه خواره، الله دې په اور اوبو کې وساته. دا اوښکې نه دي، تاسو اعتبار په الله وکړي چې عرش به لړزوي. دا اوښکې نه دي، څه کوې حاجي صاحب؟ دا اوښکې نه دي. ته د قرآن حق پر ما نه لرې که زه 200 په کور کې لرم. نه نفره یم په کور کې، که در دې نن زما سره د خدای بنده کومک کړي، که مې د حکومت کومک لیدلی یا مې د تجار کومک لیدلی، خو د خدای وبېرېږي. د رحم شفقت وسیله وکړي. موږ راغلو چې زه دلته د اختر یو جوړه کالي ورسره بوټه ورسره د جامو ګنډلو پیسې ورکړم، خو زه په هغې شرمنده شوم. هغه ما هلته غلي پرېښودی چې دی په کور کې ډوډۍ نه لري، 9 تنه ماشومان د ده وږي، نو دی به په جامو څه کوي؟ جامو زه څه کوم؟ ما چې چا د لوږې مړه شوه،
زه نن ما دومه ده چې در چاره یم ماموریت او در چاره ما بس از غلم 100 روپۍ د قرآن حق دی پر ما نه لري که مې پیدا کړي دغسې منان دا و چې خیر موږ یو ښه دا پاک مه خرابوه کاکا همدلته کښېنه همدلته کښېنه فقط ما ته څونه وخت راکوي نیم ساعت وخت همدلته کښېنه صحیح ده همدې ځای کښېنه سمه ده دا درد موږ ته داسې خل لرو زه مالته به څه واخلم دا خل تاسو ته منتظر دی روژه را روانه ده دی اوس لپاره هیڅ هم نه لري دا اوس بچي وږي دی قسم خوري قرآن خوري د سترګو نه اوښکې روانې دي روژه هم را روان ده ورونو د دې خلکو لاسنیوی وکئ قسم په الله چې څنګه خدای درکړې پې پوه به هم نه شي څنګه بیرته اخلي والله بالله دومره سخته ده دومره درد دی چې درد دلته نه د دې سترګو نه اوښکې نه راځي خبرې مو اورېدې ځو دې وطن کې په کلو کلو کې تیر شو غریبۍ ژوندون مې خدایا په سلګو سلګو کې تیر شو په ارمان السلام علیکم کاکا څنګه چل دی ستړی وشي خیر دی قراري ده دا پاک مو په ورو اوبو کې وساتو خیر جلال مو د غمجنې ورځې وساتو کاکا ډېر نه نور به فریاد نه کوي نور پر بس نور به فریاد نه کوي جلال جی دغه نو عمردار کې کله د ازما د سر ویښتان که زموږ په دا مسکیني کې وشي بس دغه زموږ د میمونانو راشه بچو کېنه دلته بچو کېنه بابا فریاد نور بند نیکو ستا دومره فریاد کافي دی الله دې مه خراب موږ ټول بس که موږ د غمجن کړو صحیح ده کامیابه کړه د جلال دې بده ورځ نه در ویني که دغه زموږ په مسکیني کې دغه زموږ په غریبي په مسکیني کې شي الله دې مه خرابوه دغه دی بس کاکا دغه مې خواري بس د مکمله سرمایه دغه ده نور به مو سر څه خوږو بابا نه لرم بل شی نه لرم بل شی نشته سرمایه ده څه چې د غوښتې وژاړه مه کاکا ته وښکې وچکه دغسې نه بس بس وښکې وچکه د جلال دې په ورو اوبو کې وساته وسړی بس الله دې د چیچانو غم نه درکړي خدای دې د مړو د مخ چراغ کاکا دعا نوره نه خلاصېږي دومره د زړه د خلاصه دعا درته کوي بس کاکا زه چې څه د غوښتي وه د کور هغه درته زه وسایل راوړم لږ صبر ها د دنیا خلکو نیاتونه نن سبا خلکو نیاتونه میرویس خدای ته پرېږده هغه چا موږ تږي وه دې ثواب چې الله دې ستا ثواب فقط کاکا الله دې اجر وګونیسه قربان دې سم نور هیڅ هم نه غواړم یو خندا وکړه وخانده چې زړه خیر وته خوشاله سوم خدای مو خوشاله کړه الله دې اجر درکړي فقط یو ښه خندا ورته وکړه کاکا ولې نه خدای دې اجر درکړي هغلته خدای دې مه خرابوه الله دې هغه خندا هغه ژړا چې د تاسو مخکې ولید هغه په ډېرو کمو امکاناتو د په خندا تبدیله شو واقعا دا ډېر غټ کار دی ورونو چون تاسو د حالات ولیدل 2 ورځې 3 ورځې د بچي په نهاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کومه محله قریه کې یا په کلي کې یو فامیل یا یو څوک غریب وي دا د یو عالم نامه اورېدلی چې هغه غریب وي او هغه په نهاره ویده شوي په دغه ټوله ساحه باندې الله غضب راوړي رحمت باندې واقعا مشکله ده زه د څنګه راغلم خبرې مې نه ورسره کړې ویډیو خو تاسو وکتله نو دی په ژړا شروع شو په ډېرو کم امکاناتو الحمدلله هر څه ورته برابر شو روژه را روانه ده د روژې لپاره د دغسې خلکو لاسنیونه وکړي افغانستان ډېر بدو حالاتو ډېر بدو شرایطو کې دی په سلګو کې تیر شو بس موږ درنه ځو قربان مسو وبخه یو کار تا ته یو جوړه جامې هم درکوم چې اختر لپاره یې وګنډې صحیح ده آخرت پر دا د بوټ دا د جامې د اختر لپاره صحیح ده دا دې خوشحالي بد ورځ دې خدای پتا نه وي نو د جلال دې د غمجنې ورځې بس دا د کالو ګنډلو صحیح شو خدای دې اجر درکړي الله دې مصر بچه دی تا خدای مو مه خواره الله مو مصر تورو که دا زموږ په مسکیني بس الله دې خوشحاله راوړي خوشحاله اوسئ ژوند مو غواړم که موږ شان وژو کاکا
خدای پاک مو ماړه کړ که زموږ په مسکیني کې څه وي 2 ورځې کېږي دغه دې ګوره دغه صدري ده دغه زما روزانه ده پسکې پیدا کړه نه کاکا دا اوس بس دی نو باره به نو دغه په دغه ما ډوډۍ رانیولې وای ګولۍ به مې په رانیولې وای چای به مې رانیولې وای پلمېټ به مې په رانیولې وای پټي به مې په رانیولو څه به مې کړي وای تی مهربانه سوالاس الله دې پر تی رحم شفقت وکړي الله دې وسیله درسره وکړي خدای مو مه خرابوي کاکا قربان د سل دا مونږ نه یو ښه خیر مونږ کوم ځای نه راولو ته مو ولته وکړه دا مونږ ته الله وویل چې دغه طرف ته لاړ شي هغه زموږ په زړه کې واچول رزق هغه ورکوي سمه ده دا امتحان دی 2 ورځې ژوند دی خوشحاله خفه سمه ده او نور مو په الله سپارم خدای مل څه خدای او په خوشحالۍ سره ورسې قربان پیسې به زه یې دم درکړم چې کور ته ورسوي صحیح ده هغه د جامو او د کور ته رسولو لپاره ټیکسي پیسې هم درکوم دا 200 ټیکسي پیسې صحیح سو تاره لاس دې راکړه الله مو مل څه خدای په امان الله دې بد ورځ کاکا خدای په لاس دې کا وخاندې ورته په ارمان کې تیر شو په